سلامونه دوستانو، په لاهور کې یوې ښځې 3 زامن وسوځول. دوستانو ټول معلومات په دې ویډیو کې را سره وګورئ. آیا انسان ولې دومره ظالم شي چې د خپل زړه ټکړې داسې په بې دردۍ سره قتل کوي؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د ټلۍ د نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ضرورت شي. دوستانو په لاهور کې یوې مور خپل 3 بچیان ډېر په بې دردۍ سره وسوځول. ښځې په بچیانو پټرول واچول او ژوندي یې وسوځول. دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې خاوند له کور نه د مزدورۍ لپاره ووتو او ښځه په کور کې یوازې شوه. دا 3 بچیانو سره په کور کې وه. 3 بچیان یعنې د زړه ټوکړې په کمره کې بندې کړې او پټرول یې واچول او ډېر په بې دردۍ سره یې ووژل. پولیس په موقع ښځه ونیوله. ښځې خپل جرم قبول کو او په بیان کې دا وویل چې خاوند مې زه وهلم او ظلم را سره کو او خاوند یې دا وایي چې دې سره چا ظلم زیاتې نه دی کړی، دی به همیشه زما مور پلار سره جنګونه کول. خاوند یې وایي چې دی لا دې سخته سزا ورکړي شي چې بله ښځه داسې ونه کړي. ملګرو دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کو. دوستانو الله پاک دې هر مسلمان له دې غمه او مصیبت نه وساتي، آمین. مننه کوم دوستانو چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.